په دنیا کې تر ټولو ښکلي یا ښایسته نجونو یا ښځو لرونکي هیوادونه. دا ستونزمنه ده چې دقیق ځواب ورکړئ چې په نړۍ کې تر ټولو ښکلي نجونې د کوم هیواد څخه دي. ښکلا یو نسبي مفهوم دی او د ښکلا په اړه د هر کس احساس توپیر لري. له همدې امله د یو کس لپاره تر ټولو ښکلي نجونې ممکن د یو هیواد څخه وي. په هر صورت ځینې هیوادونه د دوی د ښکلا په خاطر د نورو په پرتله مخکې وي. د دغو هیوادونو څخه ځینې په لاندې ډول دي. اول، وینزویلا د ښکلا په سیالیو کې تر ټولو ګټونکی هیواد په توګه پیژندل کیږي. د هیواد ډېرې معتبرې سیالۍ ګټلې دي لکه د میس یونیورس او د میس ورلډ. دوهم، برازیل د نړۍ د مشهورو سوپر ماډلونو ټاټوبی دی. لکه ځینې مشهور نومونه په لاندې ډول دي. اول، ادرینا لیما، ګیسیلا، الیساندرا امبروسیو د برازیل د ښکلا اصلي مثالونه دي. دریم، روسیا میرمنې چې د اوږد قد او ښکلي بدن په توګه پیژندل کیږي. دا هیواد د ډېرو ښکلاو یعنې ملایکو کور په نامه نومول کیږي. څلورم، اوکرایني میرمنې نړۍ د ښکلا او زړه راښکونکو په توګه پیژندل کیږي. دا هیواد د ډېرو نړیوالو میډالونو د ښکلا یوه بیلګه ده. پنځم، فلپیني میرمنې د خپل بهرني ښکلا سره پام ځان ته راوړی دی. دا هیواد د اسیا په هیوادونو کې راځي چې د میس یونیورس سیالۍ کې تر ټولو ګټونکی هیواد و. د دې ترڅنګ جاپان، کوریا، هند، ایټالیا، اسپانیا، فرانسه، سویډن او هالند د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د خپل ښکلا له مخې د نړۍ په کچه ولاړ دي. که څه هم د ښکلا مفهوم له یو شخص څخه بل شخص ته توپیر لري، دا یو حقیقت دی چې د دې هیوادونو میرمنې عموما ښکلي ګڼل کیږي. دا باید هیر نه کړو چې ښکلا نه یوازې په ظاهري بڼه کې بلکې په داخلي ښکلا کې هم شتون لري. د انسان ښکلا د هغه د زړه له پاکوالي او د هغه د روح له بډاینې سره مستقیم تړاو لري. ستاسو په نظر د کوم هیواد میرمنې ډېرې ښایسته دي؟